میری سره یا مظلوم حسین اخیره مقام دی خدای اخیره مقام ډېر د ارمان خبرې دي زه به ورو ورو یو څو ټکي یو ټکی به یم آرام سره یولسم په ورځې عمر صاحب د حکم وکړ څه د بیبیانې تاسو بوزو تانو باندې بوزو څه دا د خپلو میرو تانې وکسي څه جو زړونه وسېږي وایي چې کله یې بیبیانې راوستې خو غمن سره زه نشم بیانوی ځکه چې ما زړه ډېر نازک دی خو زه به دومره اشارې سره درته ویم چې کله شریکة الحسین راکوزه شوه که هغه د باندې بیا بالکمې ته مخ واړول مېړاني ورور ته اواز وکړ زما مېړاني وروره ته څنګه راکوز شوی وې په اشارې پوه شوې ته نه جوړ شو چې چا لاسونه نه وي یا چا لاسونه باد وي هغه به څنګه راکوزېږي کله چې بیبیانې راغلې قتلګاه ته بیبي یو ډېر عجیبه کار وکړ بیبي څه وکړو د کونډې بورې یوه صف کې ودرولې او واړه یتیمان یې بل صف کې ودرولو خو د بعد ورور څخه خبرې شروع کړې زما وروره حسینه وروره سترګې وغړوه د تا فوج څنګه فوج و او د ما فوج ته خو سترګې وغړوه ستړي خور د شام ته روانه وې خو څنګه روانه وې تاسو خو مېړنی علمدار وو تاسو خو ځوانان وو ته خپل فوج هم وګزار او ته خپلې فقیرې خور ونه فوج خو د وګزار تاسو نه جار شم د هغه وخت دی زه هغه بې ادبه ټکي ونه کوم خو څه کوم کتاب خو ځینې خبرې لیکلې دي صدقه و پیدل مزار دیکھا پیدل مزار کربلا نه د چوک لار دی پیدل مزار کې بہت پتا دی صدا بود روش پو کې خود رسیږي کنه دې درش په لګيږي ګان خو د بیبیانې کله دی روانې کې دیو دوره تیزی سره بوت کې سبي روان شو مزدګر کوفه ته ورسېدو نه خبر سواری مینه څنګه باندې کړی د بیبیانې څنګه ضرور رسیده بس کاروان روانېږي کله کاروان روانېږي مولانا حسین نظام د مخکې نه ځي کله څه داسې کار کېدی که نه بیا به هغو ظالمانو امام سجاد سره ظلم کول هغو بیمار امام سره کله ظلم شروع کړ بیمار امام سترګې وغړولې بابا ته سترګو سترګو کې ورته ویل چې بابا جان ما بدن ډېر کمزور شوی نور د زه ظلم طاقت نه لرم مولانا حسین سترګو کې ورته ویل ما بیماره زویه نو زه څنګه لاړ شم واړه لور د ما تانې پورې ناسته والا بیبی زما تانه پورې ناسته عالمان دی چې څو کسان راغلو یو ځلې کسان راغلو والا بیبي اوچاته کی بیا کسان راغلو چې والا بیبي غځای نه اوچاته کی خو واړې بیبي باندې پلار ډېر ګران و واړې بیبي به دا خبره کوله چې کافرې والا او تاسو لاړ شو ما پرېږدوم زه به داسې وکړم چې د ونو پاڼې به راټولې کړم او پلار قنا به ورکې پټه کړم بیا به وړو لاسو څخه خاوره لاپو کې راواخلم د پلار تانې باندې به واچوم ما پلار سره زندګي دی ما بابا ته پرېږدو قدرمنو دا سخت ټکي دي یا څو سخت ټکي دي او لږ نازک ټکي تاسو نه معافي غواړم مېړنی علمدار نه معافي غواړم خو دې د بعد څه وشو شمر روان شو وړې بیبي طرف ته زه هغه ټکي نه کوم بیا دا ټکي نه کوم زه به خیر د ټکي بدل کړم
زه به لږ خواږه ټکي وکړم زه تا باندې باد رانه شي وایي چې کله هغه ملون راغلو هغه د ورته زما سیدې بیبي وزکیري بیبي وغړي بیبي بس دې نه خو خواږه ټکي نور نشته ښه وغړي بیبي داسې وکړه چې د تسبیح واخله د تسبیح لاسو کې خپله واچوه ځکه تاسو خو سیدان یو که د تسبیح لاسو کې واچوه بیا به ذکر کوې که نه تسبیح سره به بیا ذکر کوې کوفې پورې شام پورې وړه بیبي ورته وایي چې زړې وه ما ته د یوه لاس کې تسبیح واچوه او یو لاس په خالي پرېږده وه ځکه چې زه بیا یوه لاس سره سینه وایم زه د حسین اوازونه کوم قدرمنو یو عالم دی چې کله دا ملعون نزګېرېدو که و مولا حسین یو لاس راواخیسته وړې بیبي سر باندې چېږدول ورته یې څه دویمه وړې لورې پاڅه وشوه په نور مه زېروه وشوه مه زېروه مه زېروه پاڅه بیا به خلک ډېر ارمان کوي خو پاڅه بیا به ما په زړه ډېر ارمان وي هغه ملعون روان دی زه به ورته ویم چې واوړې بیبي پلار تنې نه پاڅه پلار تنې نه پاڅه پلار باندې رحم وکړه او موږ باندې رحم وکړه وړې بیبي شیانو باندې رحم وکړه د پلار تنې نه وشوه پاڅه خو قدرمنو الله تهجدونه به راوردا کړل خدای د مشکلات اسان کا اخیری ټکی قوم نور به بیا درته ذکیر وي خو زه به دومره درته ویم چې کله دا ملعون ډېر نږدې راغلل وړه بیبي خپل ځای باندې ودرېده وړې بیبي څه وکړو دوه وړه لاسونه یې مخ باندې کېږدولو کربلا ځمکه ولړزېده يا حسين